کچرته تپوس دی وکړو زمانه د یوم المزید په باره کې قیامت، او کچرته تپوس دی وکړو عن یوم المزید و زیارة العزیز الحمید، او د عزیز او حمید رب سره د ملاویدو چې د هغه د دیدن به څنګه کېږي په آخرت کې. نو د هغې دپاره اولنۍ خبره دا لازم ده چې ستا په زړه کې به شوق وي په دنیا کې، او په آخرت کې به د هغه دیدن کې لکه څنګه چې د سپوږمۍ په 14مه شپه کې چې دی ښکاري څومره واضح ښکاري، دغه شان به د جنتیان خپل رب ویني. په دې باندې متواتر حدیثونه راغلي چې د صهیب رضی حدیث ته انس بن مالک، ابو هريره، ابو موسی، ابو سعید خدری رضی الله عنهم اجمعین، ټول روایت راغلي. هغه تفصیل نه ځو، په ټول کې د دې چې مسلمانان به د خپل رب دیدن کوي. او زه به درته لنډ دا بیان کوم چې د دیدن به څنګه کوي چې ستا په زړه کې شوق پیدا شي. نو بیا واوره، یوم ینادي المنادي، کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، وقضي بينهم بالقسط، او په انصاف سره به د هغوی په منځ کې فیصله وشي. نو څوک چې جهنم ته تللی دی د الله په عدل او انصاف سره به تللی، او څوک چې جنت ته تللی دی نو د خپل رب په رحم باندې به تللی. دوی به مشغولي په دې نعمتونو کې مبارک شي، یو بل مبارکي ورکوي. الا قیلا سلاما سلاما، او د هر طرف نه به سلامونه په خیر راغلی مبارک شه، جنت ته راغلو. په دغه منځ کې به اواز کوونکی اواز وکړي، یا اهل الجنه، ای جنتیانو. ټول به غلي شي، بره به ګوري چې بره څه چل دی. ان ربکم تبارک وتعالی یستزیرکم، الله تاسو خپل زیارت لره غواړي. فحی علی زیارته، نو راځئ د هغه زیارت له. نو ټول یو بل ته وګوري، بیا به وایي چې سمعا وطاعه، موږ واورېده موږ درل. وینهضون الی الزیارة مبادرین، منډې به شي، شور به شي، خلک به روان شي. نه، یو ځي ته به ورسي الذي جعل لهم موعدا، چې په دغه ځي کې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې زیارت کوي. وجمعوا هناك، الطول بالتراجمش. امر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، رب العالمين دپاره به کرسی ولګي، فنصب هناك، دا به د کېښودی شي. ثم نصبت له منابر من نور، او بیا به د نور نه جوړ شوي منبرونه راوړی شي. ومنابر من لؤلؤ، او د ملغلرو نه جوړ شوي. ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، من المسك، قسم قسم منبر به کېښودی شي. دې باندې به څوک کښېني؟ دا به د چا دپاره وي؟ نه بس کله چې دوی به د خپلو مجلسونو کې کښېني، دا منبرونه کېښودی شو که نه. په دې منبرونو کې د هر سړي نصیب دی د درجو مطابق. اوچت منبر پکې دی، منابر من نور، نور نه به جوړ شوي. بیا پسې لؤلؤ، بیا زبرجد، بیا ذهب، بیا فضه، بیا مسک. کله چې دوی کښېني، واطمأنت بهم اماکنهم، او ښه مطمئن شي په خپلو ځایونو کې. نادى المنادي، یو کس بیا آواز وکړي، یا اهل الجنه، ای جنتیانو، ان لکم عند الله موعدا، الله سره، الله تاسو سره یو لوز کړی، او الله غواړي چې خپل لوز پوره کړي. نو دوی به وایي چې ما هو، دغه څه بل څه نعمت دی چې الله موږ له راکوي. الم یبیض وجوهنا، زموږ د مخونه چې سپین کړي. ویثقل موازیننا، او زموږ د تلې چې درنې کړي وي د نیکیانو ده. او موږ یې جنت ته بوتلو، او موږ یې د جهنم نه بچ کړو. وی دوی به دا خبرې کوي. الله اکبر. دا باس به رواني،
فبينما هم كذلك دو بدغ حال باني خبر براني إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة اقدم بديش الرنا نور راكاريش جرى جنت بطول رناش دي باريانش فرفعوا رؤوسهم دي أخبر سلومي جلد يسي جل ودي خبر تقول كده فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم رب العالمين بوتر أخكاري شده بارد دي بدأ خبرك جبار قهار غفور رحيم رب العالمين أبر أخكارش أو جل أخكارش إنه الله بوتوي يا أهل الجنة سلام عليكم سلام دي بتا سبحان دي بوتوي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب الله برخ كارشي يضحك إليهم أو الله بخان دي سكنا رخ كارشي سلام واجب بخان وقبط الله يا أهل الجنة جنتيانو ني أولاني خبر بدوي داوري بيد رب العالمين أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا إنسانان تيجوا بغيب بني جيمان رولو زينهم لدله تيجوا فهذا يوم المزيد نندم مزيد الدير وركول ورزدا فيجتمعون على كلمة واحدة ويطول بيو خبر بني اتفاقك يا الله من ستانا رازي وفرض عنا زمننا رازيش بس يوم المزيد كي منسل دقة غوان تزمننا رازيش الله تيجي يا أهل الجنة جنتيانو إني لو لم أرضى عنكم كزجر دستاسونا رازينا نما بيتاسول ترى وسطين نوه دلتا وزاق سلي رأولم جدي رازيهم نجتاسول ترى غلي نتاسو نزل رازيهم هذا يوم المزيد فاسألوني يوم المزيد سوى عليك فيجتمعون على كلمة واحدة بيبقى اتفاق بيو خبر باني أرنا وجهك ننظر إليك يلا مقدر أخبر المخرج كارك يجي من جاوي يوم المزيد دي يدابك يوالوزا فيكشف الرب جل وعلا الحجاب أغكم بردتي د دوی او د الله په منځ کې دغه برو د الله خپل مخ نه ښکارا کړي او الله را ښکارا شو دوی سره خبرې کولې مخ ته نه را ښکارا کړي دا پرده رب العالمین چې دغه وي تجلى لهم فيغشاو من نور دارنا بد رب العالمین د مخ راشي په دوی بولګي وينسون كل نعيم عينو اغطول د جنت غنیمتونه به تیر شي کله دا خبره نه ویلي کله چې دوی به نسوځي نو دوی به دغه ورس وزیدلې والله لكني جدي ونسوز دي بدنوني كو رب العالمين يو طاقت چولې او بدغه ورځ باندې او دړي راجيبه خبره ولا يبقى في هذا المجلس احد الا حاضره ربه محاضره او بدغه مجلس کې به هیڅوک نه مگر رجل خپل رب سره خبري وکي الله وتو يا فلان فلانيه په نمبر به خلک اتذكر يوم فعلت كذا وكذا او رزت هذا غديسي جدي كړيو غديسي دي كړيو مره ویلو چې دې سمکو خبره تا کړیو باز دا غاغه نافرمانیانی بوت الله روخي دې بوت يا ربي الم تغفر لي تا زبخلنه الله بوت بلا ولي مني بخله بمغفرتي بلغت منزلتك هذه تاخذ لي بخاني دل اسل تر غله جما نه بخله تل تسنګ راک د رب العالمین سره د دیدن مبارک ماته واست مختصر یو خبره وکړه چې په دې طریقه باندې رب العالمین دیدن کی